په بدخشان کې د طالبانو سره څه پیښه شوې او قندهاري طالبانو څه زورواکي شروع کړې. سلامونه لیدونکو، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې خبر شئ. بدخشان کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې له 300 زیات قندهاري او د مشرقي طالبانو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بدخشان یو قومي مشر چې نه غواړي نوم یې یاد شي، د څو ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل چې شاوخوا سل قندهاري طالبان د دغه ولایت د بهارک ولسوالۍ په حکیم باغ سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د نوموړي په خبره سل نور طالبان د فیض آباد په باغ زراعت کې ځای پر ځای شوي او د دغه باغ بڼوال چې له وکمه سرغړونه کړې ده وښلي او ډبولي دي. دغه قومي مشر چې د بدخشان مخور دی ویلي چې قندهاري طالبان په فیض آباد کې هم یو مهم اډه په کنټرول کې نیولې او د دغه اډې ځایي طالبان یې بېوسلې کړي دي. نوموړي ویلي چې پښتانه طالبان پر تاجکو طالبان باور نه کوي او غواړي چې په خپله وضعیت کنټرول کړي. هغه ویلي چې شاوخوا سل طالبان له وسلې پرته د وضعیت ننداره کوي. ډېر نور طالبان د سره زرو کانونه د شیوې د ماړسر ځایونه د کنټرول په موخه ځای پر ځای شوي. تېره ورځ بدخشان کې ځایي سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته وویل چې شاوخوا 200 مشرقي او قندهاري طالبان دغه ولایت ته ورغلي دي. مننه چې دا ویډیو مو تر پای راسره ولیدله. که زموږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سبسکرایب او قندهاري طالبان ته تاسو څه ویل لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.